په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ له لوري د فرعي او عمومي سړکونو د جوړولو چارې چټکې شوي دي. دا هغه اقدامات دي چې په تیره کې ترسره کېدل د بېلابېلو عواملو له امله ستونزمن وه. په لازمینه کې د تګ راتګ یو شمېر لارې وړاندې تړل شوې وې او ځینې عمومي سړکونو کې بیا د استوګنې کورونه جوړ شوي او ان بعضې ځایونو کې غصب هم شوی و. دا د کابل جلال آباد لوی لارې د دوهم لاین سړک دی چې د قیر اچونې چارې دوام لري او مسؤلین وايي هڅه کوي چې ژر یې پای ته ورسوي. د مکریان له څلور لارې تر پکتیا کوټ پورې دغه سړک څه باندې 9 کیلومتره اوږدوالی لري چې مالي تمویل یې د کابل ښاروالۍ کوي. په 11 نقطو کې زموږ کار روان دی، سب ګریډ روان دی، سب بیس روان دی، د ویالي کارونه روان دي. منګه په دې پروژه کې 3 پلچک لرو. د پلچک لپاره منګه نن سیخ بندي شروع کړې ده. په 3 نقطو کې نن یوازې موږ صرف کندنکاري لرو. د تیرو 20 کلونو پر مهال که څه هم کابل ښار کې د آبادۍ چارې زیاتې ترسره شوي خو د فرعي او عمومي لارو په مسیرونو کې خنډونه زیات شوي وه او د ځینو زورواکو له لوري خو ان له عمومي لارو شخصي ګټه پورته کېدله. ښاریان بیا د دولت دا تازه اقدامات ستایي او زیاتوي چې له دې سره به د تګ راتګ په برخه کې ګڼې ستونزې حل شي. د دوی پر وینا وړاندې له دې به مکریان څلور لارې څخه تر پکتیا کوټ سیمې پورې هر مهال لاره بنده وه. که یاده پروژه په بشپړ توګه پلي شي پر وینا یې ستونزې به هم ورسره ختمې شی. بیروبار بود، رابندی بود، مردم بتنگ بود، یک تا بالا سفید سر کشتک مکتب میره تا بالا، مشکل برام زیاد بود. ولی سرک جوړ شو مردم بسیار سهولت نه مردم آرام میشه. ډیر په خوشاله یو. سرکونه تنگ دي، موټر بیروبار زیاد ده، حادثې کیږي، نفر پکې ژوبلیږي. سرک چې څونه پراخي مغونه بهتره ده. د ښاروالۍ نه ډیره مننه، خدای دې خیر ورکړي. مخکې خو ډیر په عذاب وروره موټر د دغه ځای نه په 2 ساعتو کې چاره عبدالله پورې نه رسیده. اوس خو شکر ده بیام خو چې مکمل جوړ شي بیخی برهات شو. بسیار خوب است، سرکات زیاد میشه، موتر زیاد است. در این سرک کابل جلال آباد بسیار مردم موتر میزد. حال فعل خدا جلوگیری شده از دیگر. د یادونې وړ ده چې پلازمینه کې لا هم ځینې لارې او سړکونه د بیا رغونې له چارو پاتې دي او اوسیدونکي له دولت غواړي چې هغو سیمو باندې سر زیات کړي چې وړاندې ورته توجه نه ده شوې او یا لږ تر لږه په اساسي ډول نه دي جوړ شوي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.